یو سلوریزه ده چې وی قسم نشته ترکاری خو ښه پریمانه لرو، قسم نشته ترکاری خو ښه پریمانه لرو، ملګرو غوږ شئ څومره فرق نورې دنیا نه لرو. که هر هیواد ته فکر وکړي نو یو مشر لري، که هر هیواد ته فکر وکړي نو یو مشر لري. شکر وباسئ موږ دوه غبر پاچایانه لرو. مهرباني مننه، مهرباني. قسم نشته ترکاری خو ښه پریمانه لرو، قسم نشته ترکاری خو ښه پریمانه لرو، ملګرو غوږ شئ څومره فرق نورې دنیا نه لرو. که هر هیواد ته فکر وکړي نو یو مشر لري او شکر وباسئ موږ دوه غبر پاچایانه لرو. مننه. یو نظم لرمه، مخکې چې نظم ویم د هغې نه دغه د شعر باره کې تاسو چې څنګه دا ما ولیکه. د نن نه څو میاشتې مخکې یو ماشومه مې ولیدله د جلال آباد په ښار کې، چې دغه ماشوم یې یوه پښه نه وه، یوه یې سترګه نه وه او بل یې لاس نه و. او دغه ماشوم سره یو سړی و. دې کس نه ما پوښتنه وکړه دا ماشوم تا سره دی؟ وایي چې او دا ما سره دی. ما له اجازه ته دی یو تصویر زه واخلم؟ وایي واخله، ډېر خلک دې تصویر اخلي. نو ما ورته ویلې په دې ماشوم څه شوي دي؟ وایي هغه په کونړ کې چې کومه وحشیانه بمباري ترسره شوې وه، دغه ماشوم د وجود دغه برخې د لاسه ورکړي او د کور ټول غړي، او دا زما ورېره ده، نن مې راوستې بازار ته. کله چې دې ماشوم نه رخصت شوم نو هغې ته مې یو نظم لیکلی او ستاسو توجه ورته غواړم. دغه نظم د زړه په غوږو واورئ. وی واورئ کیسه، واورئ کیسه د وړکۍ ماشومې. ډاکټر صاحب ایمل، واورئ کیسه د وړکۍ ماشومې، یو حقیقت د کونړۍ ماشومې. له دې بتر ماشومان ډېر به وي، خو له دې بتر ماشومان ډېر به وي، خو وخت وروسته هر چا ځینې هېر به وي. خو خپلو غوږو مې ترې داستان واورېده او ما یې له خولې نه ټول بیان واورېده. ویلې کاکا، ویلې کاکا زه ډېره ښکلې ومه، ویلې کاکا زه ډېره ښکلې ومه، کور کې زه ډېره نازولې ومه. داسې خو نه ومه چې اوس یم زه، داسې خو نه ومه چې اوس یم زه، اوس خو خاشاک یم او خس یم زه. زه مې پلارجان ته ډېره ګرانه ومه، زه مې پلارجان ته ډېره ګرانه ومه، خویندو او ورونو کې شیطانه ومه. ما پلار او ورونه هم مې خور درلوده، ډېره خوشحاله او ما مور درلوده. نیمګړی ځان مې دی اوس څه مې نشته، زما خوږه نیا هم نیکه مې نشته. اختر راتلو، مقصودي صاحب، اختر راتلو د خوشحالۍ ورځې وي، اختر راتلو د خوشحالۍ ورځې وي، ډېرې ښایسته مې د سیالۍ ورځې وي. او کله چې پلار زما تنخوا واخیسته، کله چې پلار زما تنخوا واخیسته، ورباندې ما ډېره سودا واخیسته. سهار وختي، سهار وختي پلار سره ښار ته لاړم، سهار وختي پلار سره ښار ته لاړم، ورسره یو ځای زه بازار ته لاړم. په دې ورځ ما ځان له بنګړي واخیستل، په دې ورځ ما ځان له بنګړي واخیستل، اختر ته ما په پلار کالي واخیستل. غوټه مې لاس کې و ډېر څه و پکې، چونټي ګلان سپلی رانجه و پکې. چې کور ته راغلم، چې کور ته راغلم یو دم منډې مې کړې، چې کور ته راغلم یو دم منډې مې کړې، همزولې ټولې مې راغونډې کړې. ډېر مې په ناز ورته خپل بار کېښوده، ډېر مې په ناز ورته خپل بار کېښوده او ورته مې مخکې سم بازار کېښوده. ما ویل چې اوس تاسو کې غلی ښکارم، ما ویل چې اوس تاسو کې غلی ښکارم، اختر کې ټولو کې به ښکلی ښکارم. غوټه مې بنده کړه بیا کور ته راغلم، غوټه مې بنده کړه بیا کور ته راغلم، په خوشحالۍ او خندا مور ته راغلم. مور ته مې هم ټول خپل شیان وښودل، مور ته مې هم ټول خپل شیان وښودل، هم مې نکروزي او ګلان وښودل. ورځ شوله تېره پسې شپه راغلله، ورځ شوله تېره پسې شپه راغلله او موږ کره ترور لور مېلمنه راغلله. والي صاحب، ما او ترور لور به مې مستي کوله، ما او ترور لور به مې مستي کوله، خپل منځ کې موږ به خوشحالي کوله. ایښی مو سر نه و بالښته پورې او د شپې موږ ډېر ناستو ناوخته پورې. نیا او نیکه سره په جمع ناستو، نیا او نیکه سره په جمع ناستو، سره راټولو ټول بېغمه ناستو. ناڅاپه ښکېنه څو جازونه راغلل، ناڅاپه ښکېنه څو جازونه راغلل، شپه کې بدرنګه اوازونه راغلل. دې کې یو درس شو زموږ چم ولګېد، دې کې یو درس شو زموږ چم ولګېد، زموږ جومات باندې یو بم ولګېد. ډیوه شوه مړه یوه تیاره خوره شوه، ډیوه شوه مړه یوه تیاره خوره شوه، مور مې په موږ باندې خوره وره شوه. لږه شېبه وروسته ګولۍ پرېوته او رسا زمونږ په پلی پرېوته. ما یو څو غلي حوصلې واورېدل،
ما یو څو غلي حوصلې واورېدل د کور د غړو مې زګیر مې واورېدل وروسته مې بیا څه اورېدلي نه دي وروسته مې بیا څه اورېدلي نه دي او په سترګو هېڅ څه مې کتلي نه دي ډېره موده بیا په روغتون کې ومه ډېره موده بیا په روغتون کې ومه په هوش کې نه وم په جنون کې ومه چې زه په خود شم پلار او مور مې غوښته چې زه په خود شم پلار او مور مې غوښته کمکی ورورجان او کمکی خور مې غوښته څنګ کې نیا جان او بابا مې نه و د کورنۍ یو کس تر خوا مې نه و لاس اچوه مې زما لاس ته و لاس اچوه مې زما لاس ته و مکمل ټول څنګل نه پاس ته و یوه مې سترګه او بله پښه مې نه و هغه په خوا اخیسته څېره مې نه وه اوس مې د خپلو ترونو کور کې اوسم اوس مې د خپلو ترونو کور کې اوسم زه مې د پلار د ورونو کور کې اوسم دوی زه تر اوسه دوکه کړې ومه دوی زه تر اوسه دوکه کړې ومه زه یې بې حده خفه کړې ومه ما له یې ویل ستا پلار او مور ژوندي دي ما له یې ویل ستا پلار او مور ژوندي دي ویل ستا ټول غړي د کور ژوندي دي خو خپله ماته هغه شپه یاده شوه خو خپله ماله هغه شپه یاده شوه او رانه هغه سخته شېبه یاده شوه په خپله پوهه شوم چې څه مې نشته په خپله پوهه شوم چې څه مې نشته د کورنۍ لویه واړه مې نشته رو رو مې هر چا باندې قدر کم شو رو رو مې هر چا باندې قدر کم شو مرګ غواړم خدای نه نور مې صبر کم شو په ژوندانه مې تنګه شوې ما په ژوندانه مې تنګه شوې ما وګورئ څه بدرنګه شوې ما په ماشومتوب کې په امسا ګرځمه په ماشومتوب کې په امسا ګرځمه یې مړنده د بل په شا ګرځمه ما چېرته دښتې او میرې ته یوسئ ما چېرته دښتې او میرې ته یوسئ ما د خپل کلي هدیرو ته یوسئ مرګ ته د تللو ما ته چل نه راځي مرګ ته د تللو ما ته چل نه راځي د ځان وژلو ما ته چل نه راځي د خویندو ورونو خوا ته تلل غواړمه د خویندو ورونو خوا ته تلل غواړمه مور سره څنګ کې ښخېدل غواړمه اوس وایه نه یم اوبال پرهیزه اوس وایه نه یم اوبال پرهیزه دردمن شاعره شګیوال پرهیزه دردمن شاعره شګیوال پرهیزه توجه نه مې یو نړۍ مننه کور ودان